بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الثاني میاشتې 25 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د جدې یا مرغومې میاشتې 13 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست کارکوونکو سره په کتنه کې و خلکو ته د لا زیاتو په خدمتونو ټینګار. د کوچیانو د ستونزو د حل په موخه د هرات والي په حضور او د یو شمېر رئیسانو په ګډون غونډه. او د هرات الفاروق الاردو څخه د 160 تنو مجاهد ځواکونو فراغت. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. زه عمر یم. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست له کارکوونکو سره په کتنه کې خلکو ته د صادقانه خدمتونو په وړاندې کولو باندې ټینګار وکړ او ویل چې د سیاحتي ځایونو د جوړولو او د تاریخي ابداتو د بیا رغونې لپاره په یو شمېر مهمو پروژو کار روان دی. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د تاریخي ابداتو د بیا رغونې او د ګرځندوی صنعت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له مسؤلینو او کارکوونکو سره په کتنه کې ښاریانو ته د خدمتونو په اسانتیا ټینګار وکړ. الحاج مولوي خیر الله خیرخوا وایي د اسلامي امارت ټول مسؤلین هڅه کوي چې خپلو خلکو ته په صادقانه توګه خدمت وکړي. این مسئولیت هم تو است. اگر ما و شما خدا نخواسته درو کسلات کنیم، درو ما و شما خدا نخواسته ناغه بیاییم یا کار نتوانستیم کار نکرده ایم، این یک گناه است که به دیگه مردم ضرر میرسه. گناهش فکر کنم از زیادتر از دیگه گناه هست. گناه شخصی که کس میکنه اون ما است که او کرده، ولی این که به دیگه مردم ضرر میرسه این سنگین است به نسبت او. نوموړی دغه راز د تاریخي ابداتو د بیا رغونې او د سیاحتي ځایونو د جوړولو په برخه کې مهمې پروژې تر کار لاندې وبللې او ویل چې اوس په هیواد کې بشپړ اسلامي او آزاد نظام رامنځته شوی او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد په چارو کې لاسوهنه وکړي. از هر چی بالاتر برای ما و شما همین نظام اسلامی است الحمدلله که طبق شریعت اسلامی زندگی ما و شما همو هر کس از این دنیا میره، هر کس میره، هر طوری که باشه، بادشاه باشه، گدا باشه، هر کسی که باشه، ولی کسانی آنانند که همو بر دین خود و همو که دین اسلام هستند پایبند می باشه و آخر از این دنیا میره کامیاب کسی منها خرسند و کامیاب همونامو کس است. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین او یو شمېر کارکوونکي غواړي چې خلکو ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو او د ګرځندوی د صنعت د ودې په موخه د تاریخي ابداتو د بیا رغونې ته زیاته پاملرنه وکړي. د اسلامي امارت له مشره تر کشره ټول د مسؤلیت احساس لري او د کار شوقیان دي د نظام په چوکاټ کې. نو انشاءالله دا مې یقین ده. بیا هم له ټولو نه مننه کوم چې راغلاست او جناب وزیر صاحب خدمت کې حاضر سواسته. امید مې داسته چې انشاءالله د موږ تاسې هغه کارونه چې ولاړ دي هغه به روان سي او هغه کارونه چې بند پاته دي د هغوی به عریضه وکړو. هغه مشکلات چې موږ لرو هغه به ورته ووایو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو مسؤلانو د خلکو سره د لیدنې او د اقتصادي او زیربنایي پروژو د پرانیستلو په موخه هرات ته سفر کړی و. د کوچیانو د ستونزو د حل په موخه د یکشنبې په ورځ د هرات ولایت د قومونو او قبایلو اقتصاد پراختیا او کلو پراختیا، سره میاشت د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې او کرنې ریاستونو د رئیسانو په حضور کې غونډه جوړه سوه. د غونډې یو شمېر ګډونوال وویل چې کوچیان د وچکالۍ له ستونزو سره مخ دي او باید په دې برخه کې اقدامات وسي. د اقتصاد رئیس حاجي ناصر له دوی سره ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به د ادارو له مسؤلینو سره د همغږۍ غونډې له لارې مطرح کړي. د هرات د کرنې ریاست د کرنې رئیس هم ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار وویل چې موږ د خپلو خلکو په خدمت کې هیڅ ډول هڅې نه سپموو او په هر ډول حالاتو کې د کوچیانو ترڅنګ یو. په هرات ولایت کې د سواد زده کړې ملي کمیټې غونډه د هرات ولایت مقام د دفتر رئیس حاجي مولوي محمد طیب نجات په مشرۍ جوړه سوه.
په دې غونډه کې د ولایت مقام د کورنۍ او بهرنۍ خیریه مؤسسو استازو او د سواد زده کړې د بېلابېلو څانګو مسؤلینو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د سواد زده کړې عمومي مدیر حمید الله دلجو د سواد زده کړې لاسته راوړنې او فعالیتونه بیان کړل. مولوي مزمل د سواد زده کړې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ورپسې د کمیټې غړو د حل لارې د وړاندې کولو پر مهال شته ستونزې او ننګونې مطرح کړې. او په دې وروستیو کې د ولایت مقام دفتر رئیس مولوي نجات د سواد زده کړې او د مسؤلینو له هلو ځلو څخه د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې په ټولنه کې د بېسوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې له هیڅ راز هلو ځل او ملاتړ څخه ډډه ونه کړي. د 200 وال فاروق قلوردو د روزنیزو کورسونو په دوام کې 160 تنه مجاهدین وتوانېدل چې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. په دې اړه جوړ شوي مراسمو کې چې د دغه قلوردو ګڼ شمېر مسؤلینو هم حضور درلود، مسؤلینو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د پرمختګونو له امله خوښي څرګنده کړه. د 200 وال فاروق قلوردو د ښوونې او روزنې رئیس مولوي شمس الحق بسام قمري دغه بهیر د دې قلوردو د منصوبینو د مسلکي کېدو په برخه کې یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله. د یادونې وړ ده چې دا په روان کال کې د ډریورۍ 4م مسلکي کورس دی او په هر کورس کې تر 100 زیات کسان له دغه کورس څخه فارغېږي. د 1402 مالي کال د 3مې روبې لپاره ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام د هرات د ګذرې ولسوالۍ د ښاروالۍ لخوا جوړ سو. د هرات د ګذرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د بیا رغونې په برخه کې د دې ولسوالۍ د ښاروالۍ لاسته راوړنې ښې ګڼي. نور حال په چمتو کړی راپور کې. د هرات د ګذرې ښاروالۍ د 1402 مالي کال په 3مه روبه کې ملت ته د دولت د حساب ورکونې پروګرام. د ګذرې ښاروالۍ د 1402 هجري لمریز مالي کال د 3مې روبې د حساب ورکولو پروګرام د دې ولسوالۍ د یو شمېر مسؤلینو، د دې ولسوالۍ د علماو شورا غړو، د ګذرې د 2 نایو د وکیلانو او یو شمېر اوسیدونکو په ګډون ترسره سو. د ګذرې ښاروال مفتي جمال الدین مسرور د ګذرې ښاروالۍ د روان کال دندې او فعالیتونه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړل او له مسؤلینو او ښاریانو څخه د ښاروالۍ له ادارې سره د دوامداره همکاری غوښتنه وکړه. در همین راستا همکار ما بشوی. اگر ما از شما خواهش 5 نفر داریم دانه یا خود شما خدمه باشی، ما یک نوع تقویه میشیم که الحمدلله وکیلای ما هم خدمه هست، همکار ما هست، بجریان هست. همین که شما بجریان باشی که امروز همین پولی ما سپاهی 200 شد، شهروالی ببرده اینجا چند دانه نهال بشوند، شهروالی ببرده همین اینجا پولچک جور کرده، همین پولای شما هست، همین پولی همین یک تقویه برای ما میشه. شما در آینده خوب خدمت خدمه میکنی که آن پولای ما هدر نرفته. په ورته وخت کې د پروګرام یو شمېر ګډونوال د ګذرې ښاروالۍ د کړنو ستاینه کوي او د ګذرې ښاروالۍ د مالی حساب ورکونې پروګرام هرکلی کوي. ما یک پیشنهادی دارم به محترم شارولی گذره. همیشه ما در اول زمستان که بود بازار ولسوالی گذره یا گلیدر میشد یا به طور مثال به وسیله همین دکاندارا یا همین افرادی که به کنار گوشه بازار سکونت داره همینا حوالکاری میشد و ریگریزی میشد و جغل‌اندازی میشد. خواهش میکنم که امسال هم مثل سالهای دیگه همین روال انجینر صاحبا به اصطلاح ادامه دم. د یادونې وړ ده چې دغه ریاست د 1402 مالي کال د 3مې روبې عواید د 6,900,840 افغانیو په ارزښت راټول شوي دي. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې 93 کیلوګرامه د اف په نامه نشي توکي چې د شیشې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي کشف او ترلاسه کړي دي. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی، اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی. د هرات امنیه قومندانۍ له نشي توکو سره د مبارزې منصوبینو لخوا د هرات ښار په کچه د یو شمېر په نشي توکو روږده کسانو راټولول. د هرات امنیه قومندانۍ له نشي توکو سره د مبارزې مدیریت منصوبینو ته دغه ولایت له ښار او ولسوالیو څخه 204 تنه په نشي توکو روږده کسان راټول او د تداوی په موخه د جدیدو تاسیس کمپ ته انتقال کړل. یادونه دا پروسه ورځ د نشي توکو سره د مبارزې پرسونل لخوا په نشي توکو د روږده کسانو د راټولولو لړۍ دوام لري. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړم زموږ د همکار محمد نایب حبیبي په غږ کې د سبا ورځ د هوا اټکل.
د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. سهشنبه هرات ښار نیمه وریځ 14 14 تیتایوه، غوریان نیمه وریځ 14 14 تیتایوه، کروخ نیمه وریځ 14 8 تیتای 15 او پښتون زرغون نیمه وریځ 14 12 تیتای 8. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست کارکوونکو سره په کتنه کې و خلکو ته د لا زیاتو په خدمتونو ټینګار. د کوچیانو د ستونزو د حل په موخه د هرات والي په حضور او د یو شمېر رئیسانو په ګډون غونډه. او د هرات الفاروق الاردو څخه د 160 تنو مجاهد ځواکونو فراغت. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس سټیشن ته راسپارو.